السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. افسانه ده 8 مارچ د هغې آیفون ایکس په موبایل مسلسل زنګونه را روانو. هغې نیوي بلیو جینز چې د یو لوی برانډ نوم یې په شاته جیب لیکلی و اغوستی و. د ویتنام میډ لانګ کوټ یې پرې د پاسه واچوه. د نایک شوز یې په خپو کړل. د کلوین کلاین پرفیوم یې د لانګ کوټ سره په جینز هم مخکې وروسته وشیندل او په چغو شوه: سادیا، سادیا، یا سادیا. سادیا په یوه منډه تر کمرې راورسېده. جی بی بي جي ساه یې بېواره وه. د 9 کالو سادیا په زړو جامو کې وه. په لاسونو یې د لوښو د وینځلو ګند انښتی و. بي بي جي: نه، دا تی سر، دا ته چېرته غیبه یې؟ ارام خورې پلار دې په اول تاریخ تنخوا ته نیغ ولاړ یې او ته اډو کار نه کوې. ګوره دا خبره واوره، زه ځمه سیمینار، لا ماښام به راځم چې تا د ټول کور صفایي کړې وي. ټول لوښي دې وینځلي وي، جامې واشنګ ماشین کې دي، هغه به هم وینځې. ماښام له به یې راته جوړه کړې. او هغه ابوبکر چې د هاسټل نه راشي نو لنچ به ورله ورکې. پوه شوې؟ سادیا غلې ولاړه وه. د آیفون ایکس زنګ بیا راغی. د یو زنانه اواز ایله ایله اورېدی شو: مسز طارق، تاسو ناوخته کو، سیمینار شروع دی، پلیز زر راځئ، ټول خلک تاسو ته ویټ کوي، بلا ښځې راغونډې شوي دي، سپیچ مو تیار کړی دی. اوکې آی ایم کمینګ. مسز طارق روانه شوه او سادیا د ګای سوپ د بوی سره د میډم د کلوین کلاین پرفیوم خوشبو دپاره اوږده ساه راښکله او اوښکې پاکې کړې.